السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د یو څخه زیاتې وریبلې په یو لاین کې ولیکو او پرنټ یې کړو. نو راځو لومړی زه تاسو ته وریبلې ښیم، بیا وروسته د هغې نه به انپوټ هم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په یو لاین کې موږ انپوټ هم واخلو د یو څخه زیات. نو لومړی زه لیکم چې نیم کامې په واسطه وریبل سره جلا کوو. نیم نه وروسته مثلا زه ایج لیکمه، دا به مساوي شي ده. اول د نیم وریبل د دې لپاره منګه نیم چې ده نوم په سټرینګ کې اخلو. نو سټرینګ لپاره به منګه ډبل کوټس یا بیا هم سنگل کوټس ټیپو. نو نیم زه لیکم دلته نیازی کامه. دلته اوس منګه ته دویم وریبل د ایج لپاره منګه مثلا 3 اخلو. کله چې موږ دا پرنټ کوو نو په پرنټ کې نیم کاما ایج دا دواړه به موږ ته پرنټ کیږي. تاسو کولی شئ چې دې ته یو کمنټ هم ورکړئ. مثلا زه لیکم دلته یو کمنټ دې لپاره ډبل کوټس your name is، دغلته به د پلس علامه اضافه کوي ځکه چې یو سټرینګ دا ده او یو سټرینګ دا ده. نو د دې دواړو د کنکټینیټ یو ځای کولو لپاره موږ د پلس علامې څخه استفاده کوو. او دا چې دا ایج ده که چېرته زه دا پرنټ کړم نو دا ماته پرنټ کیږي. که چېرته زه کمنټ ورسره ولیکم نو هغه به بیا ماته نه پرنټ کوي. your name is نیازی 23. نو ګورئ دوستانو نوم یې پرنټ کړه او ایج هم پرنټ کړه. که چېرته زه دلته اوس دې سره کمنټ ولیکم your age is plus، دوستانو دا یو سټرینګ ده او دا ایج چې کوم ده دا انتیجر ده. نو موږ په مخکینی ویډیوګانو کې ویلو چې موږ نشو کولی چې سټرینګ له نمبر سره یا انتیجر سره یو ځای کړو. نو د دې دواړو د یو ځای کولو لپاره موږ دا اخلو سټرینګ ته تبدیلو. نو کله چې دا موږ سټرینګ ته تبدیلو نو دلته یو اسانه طریقه د دې دا ده چې دا به موږ په ډبل کوټس کې ونیسو، دا به سټرینګ ته تبدیل شي. بعد د هغې نه به دا موږ ته پرنټ کوي او که نه د هغې نه بغیر موږ ته دا نه پرنټ کوي. راځئ چې وګورو دوستانو. وګورئ دا وګورئ ټیپ ایرر دا وی کولی شي یوازې سټرینګ سره شي کې کنکټینیټ کی. نو د دې د کنکټینیټ کولو لپاره دا هم موږ سټرینګ ته تبدیلو. کله چې ډبل کوټس کې ونیسو دا خپل سټرینګ ته تبدیلیږي. نو راځئ ګورئ your name is نیازی your age is 23. نو نوم نیازی او ایج هم 23. اوس ګورو چې څنګه کولی شو منګه دوه انپوټ په یو لاین کې واخلو. نو لومړی راځو دلته یو دوه وریبلې منګه جوړو. لومړی وریبل نیم، دویم ایج او د انپوټ په شکل کې منګه اخلو. د هغې نه وروسته راځو انپوټ فنکشن څخه استفاده کوو. نو دلته لیکو موږ ورته چې یو کمنټ غوندې ورته ولیکو چې موږ ته خپل نوم او ایج دواړه موږ ته دلته ولیکي. نو هغې نه وروسته راځو دغلته مو پام وي دلته موږ د ډاټ سپلټ نه استفاده کوو. د ډاټ سپلټ په واسطه کولی شو چې دوه وریبلې موږ دلته ولیکو. د دې دواړو د لیکلو لپاره موږ دلته د سپلټ فنکشن څخه استفاده کوو او د سپلټ فنکشن موږ ته دوه وریبلې د یو سپیس په واسطه جلا کوي چې دا کولی شو موږ دغه سپیس کامې ته هم تبدیل کړو. نو راځو دلته پرنټ کوي. که چېرته موږ وغواړو چې دواړه په یو لاین کې پرنټ کړو نو یو پرنټ کې فنکشن کې دا دواړه لیکو. او که چېرته وغواړو چې بېلابېلې موږ پرنټ کړو نو موږ کولی شو چې بېلابېلې هم پرنټ کړو. لومړی راځو دواړه یو لاین کې پرنټ کوو. دلته معنا انټر یور نیم اینډ ایج. زه دلته مثلا لیکم چې عمران. ګورئ دوستانو دلته د سپلیټ کې موږ شی اضافه کړي نه دي، دلته موږ ورته شی ډیکلر کړی نه ده. نو د دې په خاطر موږ به دا دوه دانې وریبلې چې یو بل نه جلا کوو د سپیس په واسطه به جلا کوو. نو عمران سپیس دلته لیکم چې 2 نو نوم عمران او 2 عمر. دا راځو اوس ګورو انټر عمران 2. نو دوستانو دواړه ماته په یو لاین کې پرنټ کړل. که چېرته موږ وغواړو چې دغه د سپیس علامه تبدیله کړو موږ
مثلا کامې ته تبدیلوم چې دا ماته په کامې وښیي نو ډبل کوټس دلته به زه کامه ور اضافه کړم نو اوس چې کله موږ دا دوه وریبلې ورته قیمتونه ورکوو نو موږ به دا دوه وریبلې د کامې په واسطه سره جلا کوو نو راځئ چې اوس وګورو چې څنګه کولی شو مثلا زه بیا لیکم عمران دلته که زه سپیس ورکم نو دا بیا غلطیږي نو زه باید چې دلته کامه ورکم کامه دویش نو ګورئ عمران دویش که چېرته زه دلته کامه ورنه کړم سپیس ورکړم نو ایرر منځته راوړي نو راځو ګورو چې څنګه کولی شو دوه لاینو کې پرنټ کړو نو دوه لاینو پرنټ کولو دپاره موږ دوه پرنټ فنکشن څخه استفاده کوو یو پرنټ فنکشن دا ده دوستانو ماته به نوم ښیي او بل دویم لاین کې به ماته ایج ښیي نو دا به رن کړو دوستانو که زه دلته اوس تاسو ته وښیم عمران سپیس دویش ما دلته فاصله ورکړه که چېرته زه دا انټر کړم دا به ما نه قبلوي نو زه بیرته راځم بیا رن کوم او دې لپاره زه کامه دوه وریبلې د کامې په واسطه ترې جلا کوم عمران کامه دویش اوس انټر کو ګورو دوستانو ګورئ ماته په دوه لاینونو کې پرنټ کړل او یو بله طریقه هم لرو چې موږ کولی شو چې په یو لاین کې ټول کمنټس سره دا پرنټ کړو نو راځو دویمه طریقه ګورو دوستانو بخښنه غواړم بله طریقه چې د سټرینګ فارمیټینګ ده هغه به انشاءالله چې په بله ویډیو کې تاسو ته وښایم